حفیظ صاحب ناست دی اسلام آباد کې او په کابل کې مولانا صاحب ناست دی. یو ځان ته حفیظ صاحب وایي او بل ځان ته چې کوم دی مولانا صاحب وایي. نو موږ ته دا تپوس کوو چې د شریعت په رڼا کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې. شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. پچھلے دن کا جو ایجنڈا تھا اور آج کا جو ایجنڈا ہے تو دونوں ایجنڈے اس بنیاد پر ہوا میں اڑا دی گئی کہ پچھلے دن بھی جو ہے نا وزیر بلدیات صاحب موجود نہیں تھے اور آج جو ہے نا ہمارے صحت کے جو منسٹر صاحب ہیں وہ موجود نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس ایوان کی جو بنیادی کام ہے ان سوالات کو جوابات دینا, اکاؤنٹیبلٹی کرنا, اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے. اسپیکر صاحب تاسو په خپل هم چې کومه دی د مومندو ضلع نه بلان کوئ دلته صاحب مسعود صاحب هم خبره وکړله. موږ چې کله د دغه علاقو خبره کوو نو یو خو د ډاون ډسټرکټ چې زموږ کوم منتخب ممبران دي یا زموږ وروڼه دي نو هغه زموږ مسلې انډرسټینډ کولی نه شي. او دویمه غټه مسله دا ده چې یو طرف ته خو چلو ملیټنسي ده, بدامني ده, دهشتګردي ده, دا 20-25 سال یې وشو د هغې خو څه حل راونه وت. خو د روژې نه را په دې خوا یو بله حساسه ایشو پیدا شوې ده چې د هغه ایشو ته طرف ته چې کوم دی نه د صوبایي حکومت چې کوم دی څه رجحان شته دی او نه ورته د وفاقي حکومت کومه توجه شته دی. تاسې به پرون نوټ کړي چې په یوه ورځ کې د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې خیبر او رګزو په دې کې چې کومه دی مختلف واقعات مختلف اکسیډنټ شوي دي. څه کوارډ کاپټر حملې شوي دي او څه چې کوم دی خلک د ماټر ګولو د وجې زخمیان شوي دي. ملیټنسي په خپل ځای باندې وایي یو نوې قصه شروع شوله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کومه جګړه شروع شوې ده غیر اعلانیه جنگ دی چې اهداف یې هم واضحه نه دي, مقاصد یې هم واضحه نه دي. د ملک چې څونه میجر پولیټیکل پارټیز دي هغې هم په اعتماد کې نه دي اخیستي. اوس د هغې جګړې په بنیاد باندې چې کوم دی دې خوا د ډیورنډ د کرښې او د ډیورنډ د کرښې اخوا چې کومه دی عام سیویلین چې کوم دی دا ټارګېټ کېږي, هغه چې کومه دی په شهادتونو رسېږي. پرون به تاسې ویډیو کتلي اوس د اسلام آباد چې کوم پولیټیکل اشرافیه ده یا جرنیل شاهي ده هغې ته چې کوم دی د دې خطې چې کوم صورتحال دی یا خو ورته د هغې پوره معلومات نشته دی یا د دې خطې د جغرافیې نه خبر نه دي یا د تاریخ نه خبر نه دي چې سلارزو کې کومې ګولۍ ورېدلې نو دې خوا هم سلارزي دي او اخوا هم سلارزي دي, دې خوا هم مامون دي او د ډیورنډ د کرښې اخوا په کونړ کې هم مامون دي. او دغه سلسله بیا دغه شان راواخله تر د شینوارو نه راونیسه, ساپو نه راونیسه, دا رسه د چمن د دروازې پورې دواړه سیټه چې کومه دی یو خلک دي, یو مسلمانان دي, یو پښتانه دي, یو افغانان دي. اوس چې کله نه دا نوې قصه شروع شوې ده نو په دې باندې نه په دې هاوس کې خبره کېږي نه په الکترونیک میډیا کې څه خاص خبره کېږي او نه د دې حقیقت نه چې کومه دی څوک ولس خبروي چې پرون په باجوړ کې یا په خیبر کې یا په کونړ کې کومې جنازې اوچتې شوي دي نو هغه زیاتره تعداد د ماشومانو دی, زنانه دي او پاکې سپین ږیري دي. په جنګ کې خو چې کوم دی دلته حفیظ صاحب ناست دی اسلام آباد کې او په کابل کې مولانا صاحب ناست دی. یو ځان ته حفیظ صاحب وایي او بل ځان ته چې کوم دی مولانا صاحب وایي. نو موږ ته دا تپوس کوو چې د شریعت په رڼا کې د قرآن او د حدیث په رڼا کې څه حکم دی په دې حوالې سره چې کله د دوو ملکونو جنګونه شروع شي نو په هغه کې ماشومان, زنانه, سپین ږیري دا خو د قرآن حکم دی چې هغې ته به نقصان نه رسوئ. خو که موږ وګورو نو دوی په خپلو ځایونو کې محفوظ ناست دي. د پبلک دی چې کومه دی هلته یو ډال جوړ کړی دی, هیومن شیلډ یې جوړ کړی دی, د پبلک د منځ نه توپخانه ولګوي لکه پرون په چارمنګ او مامون کې د قوم د منځ نه توپخانه لګولې او ګولۍ وریشتلې. او د هغه سټه چې کومه د افغانستان هغه حکومت چې 20 کاله ورله دیو جدوجهد کاوه او رای وستل په کابل کې کېنول نو په هغه ورځ باندې هغه جنرال پیزمیت په کابل په سرینا هوټل کې ودرېدل او د چایو کپ یې راغیستی او جشن یې مانځه چې موږ پته وکړله. او د پاکستان غټو غټو پالیټیشن او پاټو چې کوم دی دا دعوې کولې چې یاره دا ډېره لویه پته وشوه زموږ خپل خلک راغله او دا په کابل کېناستل. نن د هغه خلکو سره د پاکستان دا مقدره په څه باندې ورانه ده؟ دا یارانه د 45 کالو ستاسو په څه شي باندې ورانه شوله چې ستاسې په دغه ورانه یارانه کې نن بیا پښتانه ماشومان, زنانه, سپین ږیري هغه چې کوم دی سفر کېږي, هغه شهیدان کېږي, هغه قتلېږي. هره شپه چې کوم دی په سلارزو کې او په لغړۍ کې چې کومه دی ګولۍ ورېږي د هغه سیټ نه راوړي. دوی د دې سیټ نه وراړئ, هغوی د هغه سیټ نه راړئ. یوه ړنده کاته روانه ده, دا هدف یې معلوم نه دی یعنې چې ملیټري ټو ملیټري فایټ وشي په ګراونډ باندې پته ولګېږي خو عام ولس پکې سفر کېږي. نو دا ډېره یو حساسه ایشو ده ستاسې په علاقو کې هم چې کوم دی تاسې به نوټ کړي. زه په دې وخت کې افسوس کوم چې کاش مولانا خانزیب شهید رحمت الله علیه ژوندی وی او یا مفتی منیر شاکر رحمت الله علیه شهید ژوندی وی
او په دې وخت کې دې قام ته چې کومه دی د دې موجوده جنګ چې حفیظ صاحب او مولوي صاحب د کابل نه شروع کړی دی د دې په اړه ورته چې کومه دی لږ واز او نصیحت کړی وی او د قرآن او د حدیث په رڼا کې ورته چې کومه دی دلایل پیش کړي وی چې تاسې دا کم فساد شروع کړی په دې کې عام عوامو ته نقصان رسېږي عام عوام هم تباه او برباد ته ما نه اکثر ملګري تپوس کوي جناب چیرمین صاحب دا خپل چې زموږ د دې هاوس کم معزز ممبران صاحبان دي په میټینګز کې مې اکثر ویني یا هم چې کوم دی په دې هاوس کې ویني چې یاره ستا هر وخت په دې مخ باندې داسې پیل کېږي چې ته ډېر زیات غوسې او ډېر زیات په ټینشن کې نو دا حقیقت دی چې په یو داسې معاشره کې موږ ژوند کوو چې هره ورځ بارود دی دماکې دي ټارګېټ کیلینګ دی اغوا برای تاوان دی دهشتګردي ده نو په خوف او ویره کې چې کوم دی زموږ ژوند دی زموږ د ولس ژوند دی نو په دغه کې به چې کوم دی انسان په مخ باندې څه مسکا راولي څه خوشحالي به چې کوم دی په مخ باندې راولي مسکا او خوشحالي خو چې کومه دی په لاهور کې چې کوم شهرین دي هغې راوستلی شي په کراچۍ کې چې کوم شهرین دي هغې راوستلی شي په اسلام آباد کې چې کوم شهرین دي هغه په مخ باندې مسکا او خوشحالي راوستلی شي دلته خو که موږ یو مثال ورکوټه غونته کې درکړو هغه پاکستان کې یو انټرنل زما د کرکټ برکټ ته څه ډېر لګي نه خو یو ټورنمنټ روان دی پی ایس ال نامه ورته وایي هر کال کېږي د هغې میچ دلته په پېښور کې نه کوي یعنې دا صوبه انټینشني فیډریشن داسې ډیکلیئر کړي لګوي چې بس دا خو دوزخ دی چې هر څه پکې کېږي نو کېږي به خو دلته به د انټرټینمنټ دپاره یا د فنون لطیفه دپاره یا د سپورټس دپاره څه قسمه اکټیویټي نه کېږي نو زه د خپل د دې صوبې چې کوم چیف ایګزیکټیو دی وزیر اعلی صاحب نه دا خواست کوم چې دا موضوع چې یو طرف ته خو دهشتګردي ده جنګ دی د هغې خو 15 کاله وته څه سلوشن یې روي نیستلو خو اوس یې نوې قصه شروع کړې د افغانستان سره د پاکستان چې کومه نامنهاده جګړه روانه ده پاکې عام عوام مري شهیدان کېږي بې ګناه نو لهذا زموږ چې کوم د صوبې چیف ایګزیکټیو دی دا د فیډریشن سره دا مسله ډېر په سیریس انداز کې او ډېر زر چې کوم دی اوچته کړي چېرې تاسې د دې دپاره چې کوم دی چې زموږ په صوبه کې کومه حالات روان دي ولې د صوبې چې کومه حکومت دی یا دلته چې کومه اسمبلي دغه په اعتماد کې نه اخلئ یا د دې صوبې چې کوم پالیټیشن دي میجر پالیټیشن دي هغه ولې په اعتماد کې نه اخلئ نو زما به د دې ایوان په وساطت سره د چیف ایګزیکټیو نه دا مطالبه وي چې فوري طور باندې چې کومه دا حساس ایشو د فیډریشن څخه اوچته کړي چې یاره تاسې نور دا کومه قسم چې هلته روانه کړې ده او د خلکو د منځ نه توپونه لګوئ په دې کې عوام ته نقصان رسېږي دا ډرامه نوره بنده کړي